دی مونږ افغانانو کې عادت داسې ده چې کله جینماز باندې مونځ وسي بیا جینماز داسې لږ را هغه کي وایي دا ولې وي په دې په زور یې وایي. نو خیر د تاسې خو عجیب نادر خلک یې دا علم نه ده، دا علم ډېر ښه کمال د شیطان مونځ کوي. نو مونږ ولې وایي چې شیطان مونځ پې ونه کي؟ ښه ده چې شیطان کافر په مانځه راسي کله مونځ کوي. نو ګوري تاسې کله کله فکر وکئ دا علم دومره ښه شی ده که نه. یعنې د شیخانو په کورونو کې، د علماو په کورونو کې، د اجیانو په کورونو کې، د هر چا په کور کې چې مونځ وکړي ښځو کې دا ډېر عادت ده جینماز راټول کي. دا ولې څنډه یې راټوله کي وي چې په دې شیطان مونځ کوي. بیا نو شیطان مونځ کوي دا غلطه خبر ده. اصل فلسفه یې دغه ده، د استاز په حق کې ده. کوم جینماز باندې چې استاز کینی نو دا علما صرف د دغې په خاطر ده قاتول د دې لپاره کوي چې بل مه درېږئ دا د استاز جای. تاسې په خبر پوه شولئ. د مینې ګل دی عاشقان لري، طالب لیلا د مجنونان لري، طالب لیلا د مجنونان لري.